وقت کی بدبانی الله اکبر اون ویلې بدبانی د حرامي کینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانا څو خراوړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عائشه غي ذکر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کول چې خیر دی بسم الله ته په وایا اخرى مطلب دا چې هغه پسړه کې شرک نه او د په علالولو کې نوم ونغستو په سره حرامي کینا دا یو شو او دین علاوه چې یو مشرک ته یا یو کار د شرک کوي نو هغه د الله نوم نه کړه قران کریم ټولم په ختم کې هغه سره غنه حلال اجر بغا حرام خو چې د مشرک نه نو کده هرڅی وي تینا نو چې کله اوریات شو کې د نوم والی یا څوک چې خوري هغه وخت د نوم والی بس هغه سره بغا حلال شي هغه سره حرامي کینا. فإن ربك بشكر رب دستا غفور بخون کده رحیم مهربان ده وعلى الذين وبغوا كسان باندې هادو چې یو ځان شوی دي حرمنا موږ حرام کړیو کل ذی ظفرین هر یو نکونو ولا زناور چې نوکدار وي هغه موږ په حرام کړو ومن البقر او د غواګانو والغنم او د ګډو بيزو حرمنا وی باندې موږ حرام کړیو علیهم بغوی باندې شحومهما شحم وی چربی دا غي چربی ماګه په حرام کړیو الا مگر ما هغه چربی حملت چې هغه لګیدلی وي او چې تکړی وي ظهورهما شاګانو د اغي ناغوي هغه نه حرامه کړی لګیدلی وي نو هغه نه حرامه او الحوایا یا په کلمو باندې کما چربی چې کلمو سره لګیدلی و دا الله تعالی نو حرامه کړی دا نو په حرامه کړی شی و او ما یا هغه اختلاطا چې انختی وی بعزم په اډو سره دا موږ لپاره نه ده دا الله د يهوديانو ذکر کوي چې هغه باندې ما دا حرام کړی او په دې سزا په بنیاد باندې او ولی مکړیو دا نو جواب الله په خپل کړی دی ذالک دا جزایناهم موږ سزا ورکړی و دوی ته ببغیهم په سبب د بغاوت د دوی د سرکشی د دوی نافرمانی د دوی و انه بشک موږ لصادقون رشتنیو فإن كذبوك بس کچيري دوی دروغزن کیتا فقل بس او یا رب او یا دوی ربکم چې رب دستا ذو رحمت خوند مهرباني ده واسعه لوی ډيري ولا يرد او نشي واپس کیدله باسه عذاب دهغه عن القوم المجرمين قوم مجرماننا سيقول زرد چې او وای الذين غكسان اشركوا چې مشرکان دي لو کچریشا الله وختل الله تعالی ما اشرکنا نمون بشرک نکوله دا مشرکان وای یعنی موږ د الله په مرضی باندې شرک کوو کله الله خو کوي چې شرک مکوي نو موږ به مثال کړی وي موږ خدای الله په مرضی کوو او دا دین نه خبر او دا سره چې دا کله به مثال کوو په دا او په خپل یو څه کوو او بیا ورته خدای الله خو نبی هغه نه معاف کوي هغه به نه معاف کوي ما اشرکنا شرک نه بنه کوله موږ ولا اباؤنا او نه بلارانو زمونږ ولا حرمنا او نه موږ حرام کړی وای من شی اند تشینا کذالک هم دا غرانګي کذب الذین دروغ غنل او دروغ کړیو او کسان من قبلهم چې دین وړاندې حتا ترغه وخت پوري ذاقو چوي او څکل ذائقات څکلو ته ویل کی باسنا عذاب زمونږه قلت ورته وایا هل آیا ان آیشته عندكم توصل من علم صد علمنا پوهنا دلیلنا فتخرجوه نروب سيها لنا مغتا ان تتبعونا پیروی نکوي تاسو الا مگر کوي الظن د ګمان وان انتم او نه تاسو الا مگر یی تخرسون ځان اندازې لګون کی اٹکلیان ځان اٹکل چی ولګي قل بس ويا فلله بس الله د پار الحجه البالغه دلیل ده البالغه پوخ مضبوط رسیدون کې او دا د الله طریقه ده تاسو بار اور ده بغیر د دلیل نه الله تعالی خبر نه کړي او نه کوي فلو شاء کچره غختل الله تعالی لهداکم نه هدایت بکړې وي تاسو اجمعین ټولتا قل اویا هلما راولی شهداءکم گواهان خپل الذين غواهان يشهدون جوي گواہی ور کوي ان الله چې بشکل تعالی حرم حرام کړی دي هاذا دا فإن بس کچري شهیدو دوی گواہی ور کی فلا تشهد نتگواہی مکوا معهم د دوی سره ولا تتبع او ته پیروي مکوا اهوا الذين خواہشات د اغو کسانو کذبوا چې دروغ وغنل بیااتنا زمونږ آیاتنا والذین وها کسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې وهم او دوی بربهم په خپل رب سره یعدلون برابر والے کوي بل رب سره برابرای